پیغمبر علیہ السلام اعلان وکړ چې زم بیت الله ته د عمره په غرض زم، نو که څوک مسلمان ما سره تلل غواړي نو تیار دي شي. شپږمه هجري وه او تقریبا د ذیقعدې میاشت وه. د اخترونو په دا میاشت کې چې کوم مونږ خلق ورته د میانې میاشت وایو، رکوټ اختر پسې چې دا کومه میاشت سنچي هجري بالکل آخر دی د ذیقعدې میاشت ته، پیغمبر علیه السلام تقریبا د 1400 صحابه کرامو سره د مکې مکرمې په طرف روان شو. مکې مکرمې ته چې کله نږدې شو ډېر لږ مزل پاتې شو. دومره مزل مکې مکرمې ته تقریبا پاتې کېږي لکه دې دی نو پېښور. نو ډېر مزل یې وکړ، تقریبا 3-3.5 میله 400 میلو پورې تقریبا پیغمبر علیه السلام سفر وکړ. دغه ځای کې د مکې کافران خبر شوي دي په دې لاره کې چې نبی علیه السلام را روان دی او دې طواف کوي او دې عمره کوي. هغې خپل میټینګونه شروع کړل چې موږ مسلمانان نه پرېږدو، قطعا یې نه پرېږدو، د خدای دې کور ته او د خدای د کور دې طواف ته یې نه پرېږدو، یا به جنګ کوو یا به واپس ځي. مختلفو طریقو باندې کافرانو د مکې مکرمې د نبی علیه السلام مخنیوي وکړو تر دې حده پورې چې خالد ابن ولید د یو ډېر لوی لښکر سره په یو غونډۍ باندې پټ ناستو او راغی په مسلمانانو باندې حمله وکړه، لیکن خدای مسلمان له برې ورکړه، ټولې جمدي ونیول. هو الذي کف ایدیهم عنکم، قرآن حکیم کې الله فرمایي وی هغه ذات ته چې ستا لاس یې د هغې نه بند کړل او د هغې لاسونه یې ستا نه بند کړل، هغې یې جمدي ونیول او پیغمبر علیه السلام ته یې پیش کړل چې دا شاه سواران دي د مکې مکرمې په مونږ یې حمله وکړه او مونږ جمدي ګیر کړل. نبي علیه السلام یې پرېږدی مونږ خیراتي بخو، زه هېڅ هم ترې نه غواړو، ویې بخل، معاف یې کړل. چې څه منځ لاړل او حدیبیې ته ورسېدل، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه اوښه وه قصوه، هغه یو ځای کې سم لاسته او ملاس دې سره پیغمبر علیه السلام ورله چک ورکړه چې دا اوښه پاسي. نو اوښه پاسېده، چې پاسېده داسې یو چکر یې او بیا راله او یو ځای کې بیا کېناسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا اوازونه وکړل، حل حل عربی کې چې سړی اوښه پاسوي حل حل ورته کوي، لکه مونږ خلک چې غوی پاسوي نو هو هو ورته کوي، عرب ورته حل حل کوي. نبی علیه السلام ورته حل حل لفظ بار بار ووی چې دا اوښه پاسي او د پړي له به چکم ورکړو خو اوښه نه پاسېدله. صحابه کرام وی خلعت القصوا خلعت القصوا، وی د پیغمبر علیه السلام اوښه قصوا ناکام شوه، سفر نه نوره ناکام شوه. پیغمبر علیه السلام په خبره لږ خفه شو، وی ما خلعت القصوا وما کان لها بعاده، وی نه دا ناکام شوې ده او نه دا عادت دی، زما اوښه ناکام کېږي نه په سفر کې ستړي کېږي نه او نه دا عادت دی، ولکن حبسها حابس الفیل، هغې ذات دا زما اوښه بنده کړه کوم ذات چې د ابرهه لښکر په مکه مکرمه راتلو باندې بند کړی و، خو د ابرهه لښکر یې په عذاب باندې بند کړ او لوی لښکر یې پرې راوست د توتکرو د ابابیلو هغه یې پرې ووو او زما دا اوښه هغې ذات بنده کړه دې دپاره چې په مکه مکرمه کې جنګ او جګړه جوړه نه شي. خدای جنګ نه غواړي، الله جګړه نه غواړي، زما اوښه یې بند کړه. صحابه کرام هم په هغه ځای کې خپلې خیمې یې خښې کړې او پړاو یې وغورځو دمه شو پکې. د مکې مشرکانو وفدونه راولېږل د پیغمبر علیه السلام د صلح دپاره، کله یو ډله راځه هغه واپس ځه، بیا بله راځه واپس ځه، خبرې اترې پکې کېدې را کېدې. نبي علیه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه هم ولېږه، حضرت عمر فاروق یې لېږه، ویل یو کس راشه او زه مکې مکرمې ته لېږم چې کافرانو سره د صلح څه خبرې اترې وکړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ویل ته لاړ شه، وی د خدای رسوله ما ونه لېږې، وی نه ته لاړ شه د صلح څه خبره ورسره وکړه، وی بس ما خو مه لېږه که زه لاړم نو یا به زه چا وجلم او یا به ما یو څو برمته کړي، زه خو په دې قصو پیسو نه پوهېږم، په دې حکمتونو مې کار نشته، خو که چا خوا دې خوا کلتوره به راسره وي یا به یې زه مړه کړم او یا به ما مړ کړي، داسې یو انسان ولېږه چې هغه مزه نه ځم. نبی علیه السلام وخندل، مسکی شو، وی دا عثمان رضی الله عنه ډېر صابره دی، دې به مونږ ولېږو. حضرت عثمان رضی الله عنه یې ولېږه. هغې لږ غوندې عثمان صاحب یو ځای کې لږ نظر بند کړو، بیا پرېښوده. دلته یو اطلاع راورسېدله، چا وی عثمان صاحب کافرانو جیل کې واچو، چا وی نظربند یې کړ، چا وی مړ یې کړ، مختلف افواګانې راغی. یو اونه وه په حدیبیه کې سموره غټ کیکر ورته وایي، د هغې لاندې پیغمبر علیه السلام ناستو او ټولو صحابه کرامو سره بیعت وکړو، وی د عثمان قصاص بالو، د هغه بدل بالو، څوک به د ما ملګرتیا وکړي چې زه لاړ شم او د حضرت عثمان رضی الله عنه د دې یو مسلمان انتقام زوالم، څوک به راشي او ما سره په دې خبره کې ملګرتیا وکړي. یو عثمان دی ولې بند کړ، دی ولې جیل کې واچو، دی ولې نظر بند کړ، څوک به ما سره په دې خبره ملګرتیا وکړي. ټول صحابه کرام لاسونه اوچت کړل، د خدای رسوله مونږ در سره ملګري یو، مونږ خو د خدای نه غواړو، زه چې ورځو به پیغمبر علیه السلام وفرمایل ما سره بیعت وکړئ. یو صحابي به راته او نبي علیه السلام سره بیعت کو، په مرګ باندې په جهاد باندې بیعت کو چې صاحب مونږ ورځو او د بل په کور ورتلل ګوره آسان کار نه دی، ډېر ګران کار دی.
او بیا د مکی مشرکانو د غیر چا پیره قبایل او خلق هم راغوښتي د مسلمانانو د ختمولو دپاره. غیر چا پیره چې څومره قبایل او کافرانو هغه راغونډ کړو چې موږ پیغمبر علیه السلام سره جنګ کوو، پرېږدو یې نه، جګړه ورسره کوو. او دې خوا نبی علیه السلام د عثمان د قصاص دپاره میدان ته وځي او په مکه مکرمه د حملې اراده لري. ورځي پې یو راځي بیعت کوي، بل راځي بیعت کوي، بل راځي بیعت کوي، چې دا 1400 صحابه کرام ټول تقریبا خلاص شو او بیعتونه وکړل. نو اخره کې نبی علیه السلام د لاس مبارک اوچت کړ، وایي څه پته لګي که عثمان جم دی وي، لا خو معلومات نشته. نو حضور پاک بخاری شریف کی حدیث سے لاس مبارک اوچت کړ، وایي دا د عثمان دا خپل لاس، او دا زما لاس، وایي د عثمان د طرف نه ما بیعت وکړ. خپل لاس پیغمبر علیه السلام د حضرت عثمان دپاره غوره کړ، وی زما دا لاس د عثمان دی، د هغه دپاره مې بیعت وکړو. وروڼو په دې که تاسو سوچو کې دا د حضرت عثمان ډېر لوی فضیلت دی. یو خو د هغه د طرف نه پیغمبر علیه السلام بیعت کوي، نو په هغه کلک یقین دی د نبي علیه السلام چې ما بیعت وکړه د هغه په وجه د هغه دپاره، نو معلومیږي دا چې هغه به رستو کېږي نه، د هغه دپاره ما ذمه داري واخېسته د جنګ. بل پیغمبر علیه السلام خپل لاس د عثمان رضی الله عنه لاس وګرځو، وی ځای چې پې ورځو. بیا وروسته عثمان رضی الله عنه راغی، هغه جنګ ونه شو. لیکن مسلمانان ټول په دې متفق شو چې هر څه کېږي به، خو موږ به د حضرت عثمان رضی الله عنه خامخا مضبوط په مضبوط به لازمن موږ د هغې انتقام پالو، ورځو به پې. دې کې عثمان رضی الله عنه راغی، هغه اراده د مسلمانانو پاتې شوه. چې پاتې شوه جناب دې کې مسلمانان او کافران تلل وفدونه، اخره کې صلح په یو څو شرطونو باندې وشو. یو شرط دا چې سخت کال به مسلمانان واپس ځي، عمره به نه کوي، دا یو شرط. دویم شرط دا چې آینده کال به مسلمانان راځي عمره به کوي او صرف 3 ورځې به تېروي، زیاتې به نه تېروي. دریم شرط دا چې مسلمانان آینده کال راشي نو تورې به ځان سره کولاو نه ګرځوي، تیکې کې به بندې وي، تورې دې راوړي خو په تیکو کې بندې به توره به کولاو نه ګرځوي. څلورم شرط دا چې که زمونږ نه یو کافر مسلمان شو او دې وتښتېد او مسلمانانو له ورغې، نو مونږ له به یې واپس راکوي. او که د مسلمانانو نه یو سړی مرتد شو کافر شو مونږ له راغی، نو مونږ به یې واپس نه ورکوو. څومره سخت شرط دی. بل شرط دا چې د دې صلح موده به 10 کالي، 10 کالو دپاره به دا صلح وي. بل شرط پکې دا چې مسلمانانو سره مونږ جنګ نه کوو، مسلمانان به دې 10 کاله کې مونږ سره جنګ نه کوي، او چې د مسلمانانو کم یاران او دوستان دي مونږ به هغوی سره هم جنګ نه کوو، او چې زمونږ کم یاران او دوستان دي هغوی سره به مسلمانان جنګ نه کوي. بل شرط یې دا ولګاو، وی که چېرته کم یو فریق د بل فریق دوستانو سره جنګ وکړو، دا صلح به ماتې ختمه وي. دا یو 10 شرطونه په پیغمبر علیه السلام باندې ولګول او نبی علیه السلام په هغوی ولګول. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی، وی د خدای رسوله ما واورېدل چې تا کافرو سره دا شرط ومنه چې مونږ به سخت کال واپس ځو، مونږ به سخت کال عمره نه کوو، واپس به ځو. وی او عمره دا شرط مې ولګاو، وی تا چې وی عمره به کوو، تا چې مونږ دې له را روان کړو چې مونږ به عمره کوو. وی عمره ما خو تا ته دا نه ویلي چې سخت کال به عمره کوو، ما خو دا درته نه دی ویلي چې سخت کال به عمره کوو. وی زمونږ دا دین په حق نه دی. وی بالکل. وی ته په حق نه، وی بالکل په حق یم. وی دا دومره د ذلت جون مونږ ولې برداشت کوو، مونږ به اوس واپس ځو او بیا به کال پس راځو، او زمونږ نه که کوم سړی وتښتېد دوی به یې نه راکوي، او که دوی نه وتښتېد مونږ به یې ورکوو. دا شرط ډېر ګران دی، ډېر سخت غصه او دا هغه ایماني غیرت دی. ښه دې ته ایماني غیرت وایي. خدای پاک دې داسې غیرت په مونږ کې هم پیدا کړي، دې ته غیرت وایي. د هغې نه که څوک راغی نو مونږ به یې وله ورکوو، او که د مونږ نه څوک لاړ نو دې دې مونږ له نه راکوي. دې ته غیرت او ایمان وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ای عمره، ما ته چې د الله د طرف نه کوم حکم کېږي زه خو د هغې تابعداري کوم. ما ته د خدای د طرف نه حکم هم د دې خبرې شوی دی او زه دا شرطونه ورسره منم. باقي الله پوه شوکارې پیشه او عمره خفه کېږم انشاءالله چې دې شرطونو کې خدای مونږ له خیر راکړي. همغسې وشوه. بیا ورغی حضرت ابوبکر صدیق له ورغی، دی غصه وکړه، دیني جذبه او غیرت دی پکې. وی ابوبکر مونږ په حقه یو که نه وی بېشک. وی نبی علیہ السلام په حقه پیغمبر دی که نه؟ وی بالکل بېشک په حقه پیغمبر. وی نبی علیہ السلام مونږ عمرې له نه یو راوستی؟ وی ولې نه؟ نو بیا هم واپس ولې بوځي؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي، وی تا ته نبی علیہ السلام دا ویلو ورونو دا چنده لګه زیاته واچوئ، زمونږ بل د جومات ډېر لوی بل راغلی دی، تقریبا 1800 روپۍ د جومات بل راغلی، 1800 روپۍ. نو پکې هم ورباندې زیات چلېږي. او بل دا 100 یونټې جمع شوي دا مونږ چې د بجلۍ دا د جومات دا کار کوو نو هغه ټیوبویل هم لګېدلی و. نو تاسو ملګري پوره د اخلاص نه کار واخلئ او د څادر سره امداد وکړئ چې دا د جومات دا بل کم از کم ادا شي، خدای پاک به درله اجر درکړي. نو دا خبره دا ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته هم حقه خبره کوي. وی نبی علیہ السلام نو ویلي چې عمره به کوو؟ وی تا ته ویلو چې سخت کال به کوو؟ یې څنګه نبی علیہ السلام جواب ورکړو؟ مخکې وی تا ته دا ویلو چې سخت کال به مونږ عمره کوو؟
وی عمر دا خدای پیغمبر دی او چې خدای ورته څه حکم کوي د هغې تابعداري به هغه هم کوي، موږ به هم کوو. وروسته بیا عمر فاروق رضی الله عنه وی دا خبرې خو ما د دیني جذبې په برکت وکړې. وی قسم دی بیا پرې ډېر خفه وم چې ما د نبي علیه السلام مخکې دومره تیزې خبرې ولې وکړې. وی ډېر غلامان او مریان مې بیا آزاد کړل چې خدای په دې غلطۍ او په دې ګناه مې ونه نیسې. دغه وخت کې دا خبره اتره کېدله او نبي علیه السلام عمر ته څه وی؟ وی یا عمره وی ته ولې خفه کېږې؟ وی که زمونږ نه یو سړی لاړ او مرتد شو کافر ولو تښتېد نو مونږ له دې ډورانه کې مونږ پې څه کوو؟ مرتد شو مونږ پې څه کوو؟ نه دی راکوي. او که د هغې نه یو سړی رو تښتېد او مسلمان شو وی مونږ به یې واپس ورکو انشاءالله چې خدای پاک به په هغې کې ډېر لوی خیر واچوي. هغه له به خدای د مسلمانۍ او د ایمان او د کولو لارې خدای توفیق به ورکړي، الله به ورته کار اسان کړي. جناب دوی دا خبرې کولې د کافرو د طرف نه چې کوم نماینده و د هغه نوم سهیل و، وروسته د مکې مکرمې د فتح په موقع دی بیا مسلمان شوی دی. دوی دا خبرې کوي، صلح کوي او خبرې اترې کېږي او لیکل لا نه دي شروع شوی چې دې درمیان کې دغه سهیل چې د کافرو کوم نماینده دی او مشر دی دا غزوې دی ابو جندل رضی الله تعالی عنه په زنځیرونو باندې تړلی دی، لاسونه یې موله تړلی دي او خپې یې موله تړلی دي، لاس او خپې یې تړلی دي. ورنه دا جومات د دې کوټې نه که کوم کورونه ښکاري د هغې د مهرباني وکړي لږه پرده وکړي، دا ملګري ګڼ دي چې دوی بره په جومات په چت باندې مانځه ته ودرېږي. کوم کورونه چې جومات ته د پوړو نه ښکاري هغې د مهرباني وکړي داسې نېمې ګنټې دپاره زموږ د مانځه د وخته پورې لږه پرده دې وکړي چې کوم ملګرو ته ځای نه هغه پوړو باندې بره خېږي، خدای مو بخښه بره ودرېږي. خیر او دا ماشومان که بره وخېږي نو ښه به دا واړه چې څومره دي خو بره روانې نه کړي، دا مایه ټوپونه موپونه وایي او جګړه جوړې نه کړي. ماشومان د مهرباني وکړي بره وخېږي، یا که د چا ځای نه نو هغې دې هم بره وخېږي. دغه ابو جندل رضی الله عنه په دې لاسونو د دې خپو نه تړلی دی بلکل او دې دقه د چې راغی او غورځېږي اوچتېږي او ځان یې مسلمانانو له راورسو. وی د خدای رسوله ما خو ایمان راوړی دی او زه دقه د پلار او د خپلو رشته دارانو د لاس او خپو نه تړلی یم، زه تاله واپس دا تاله رالم. د ده دا پلار د صلح کې اوس نماینده دی، ورپاسېد او د خپل زوی یو څو څپېړی و د مسلمانانو مخکې یو و د نبی علیه السلام مخکې یو و. ګوره که نبي د خدای رسول الله د پلار دی ویې والم نبی علیه السلام د پلار نه خلاص کړ. دا پلار یې وایي چې د کافرو نماینده دی او دی هم کافر. وایي ما دا زوی ماله راکړه. نبی علیه السلام ورته وایي ولې؟ وایي تا ما سره شرط لګولی دی. وایي لا خو زمونږ خبرې چالو دي، فیصله خو م لا نه ده کړې، نه م لیکل کړي دي، نه م لا پوره خبره کړې، دا خو لا زمونږ صلح نه را شوې، دی به واپس راکې. هغه ورته وایي نه که دی واپس نه راکې لاړو جوړه نه کو نه کو جوړه دی به خامخا واپس راکې. نبی علیہ السلام ته ګوره دی ما ته پرېږده، خیراتي راته پرېږده، پیسې یې رانه واله خو دې رانه واپس مه غواړه. وایي خامخا یې درنه واپس غواړم، نه پرېږدم، خامخا به یې راکې. پیغمبر علیه السلام ورته ډېر مینتونه وکړل خو هغه نه منله. نبی علیه السلام د ابو جندل ته وایي ملګري خفه کېږم زه دې ورکوم ځکه ما صلح کړې ده او شرط مې لګولی دی، اگر چې لا دسخط نه دی شوی خو زه پرې راضي یم په دې شرط او دوی هم پرې راضي دي نو زه به تا دوی له ورکړم او ته خفه کېږم الله به تا له لار خوله وکړي، خدای پاک به دې واپس راولي، خدای پاک به د انتظام او بندوبست به درله وکړي. هغه چې دا واورېدل چې ما واپس ورکوي نو هغه دا کمیس وویسته او دا شاید یې ټولو مسلمانانو ته وښوله. ویې مسلمانانو زما د املا ته وګورئ، ټول املا چاپې چاپې و داغونه پې ولاړو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې خو ډېره لویه جذبه وه، هغه خو د میدان نه لاړ، وایي زه خو دې ته نشم کتلی، لاړ چې د یو ګوټ کې کېناسته. وایي نبي علیه السلام دا ته څه کې اوس؟ دا یو هلک دی او د ټولو مسلمانانو نه درخواست او فریاد کوي چې ما بچ کړې او ته یې بیا هم ورکوې کافرو له. خو لاړ وایي زه خو دې خبرې ته نشم کتلی، بس خو چې نبي علیه السلام څه کوي نو کوي، هغې خو یو جذبه وه دیني. لیکن خدای پاک هغه کارونه کوي چې کوم کار کې د رب العالمین یو حکمت او خیر پکې وي. نبی علیه السلام هغه ته تسلي ورکړه او ټول صحابو جلل دې واقع لکه مسلمان په مسلمان خامخا زړه خوږېږي. ټولو صحابه کرامو جلل چې دا خدای رسوله ولې واپس ورکړې؟ وایي دا د الله حکم دی، دا د رب العالمین فیصله ده. او هغه هم فریاد کوي تاسو سره زما ځای نشته، د یو مسلمان ځای دومره کافر مسلمانانو سره نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا صحابي واپس ورکړ چې واپس یې ورکړه، دی خو یې بوته صلح وشوه، دسخط په نبی علیه السلام هم وکړه او کافرانو هم پې دسخط وکړه. راغی پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته واپس راځي چې په لاره راته نو نبی علیه السلام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پسې سوال جوړي. وی عمر ته آواز کړه، عمر وی ما په دې زړه کې دا تېرېدله چې ما خو د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ډېرې ستغې خبرې وکړې او زما په حق کې به خامخا د قرآن شریف وحی به نازلېږي، خو خدای خبر چې خدای به زما متعلق څه فیصله کوي، ښه او که بده. وی چې اواز راته وشو چې عمر ته اواز کړي، ما وی چې دقه دې زما په حق کې وحی نازله شو، الله دې پکې خیر واچوي. وی چې رالم نبی علیه السلام ما ته وایي چې عمره خدای پاک خو ما له یو څو آیتونه راولېږل د سورت فتح دا لومبۍ آیتونه،
انا فتحنا لك فتحا مبینا، اے دا خدای رسوله مونږ تعالی ډیره لویه کامیابی درکړه. د حدیبیې د صلح ته او د شرطونو ته خدای پاک فتح مبین او ښکاره او لویه کامیابی، او یقینا دومره لویه کامیابی خدای مسلمان له ورکړه. په ظاهر کې د مسلمان تاوانو، په حقیقت کې ولا خدای ډیره لویه کامیابی ورکړه. هغه کامیابی سوا دا سنچي هجریه تقریبا ختمه ده. دې وخت پورې د مسلمان تعداد دا یو 1400 تقریبا څه د پاسه، او دې پسې 2 کاله پس په 8 هجری کې پیغمبر علیه السلام زیو مکه مکرمه فتح کړي. مکه مکرمه چې کله فتح کړي د مسلمان تعداد تقریبا 10,000 کسان لښکر مکه مکرمه ته روان دي. دا دومره مسلمانان خدای زیات کړل. او بیا په 10 هجری کې چې پیغمبر علیه السلام حجۃ الوداع لذي اخیری حج د نبی علیہ السلام د مسلمان تعداد 1,30,000 ته رسیږي. دا د صلح برکت دی. صلح وشوه، مسلمانان بدل کافر ولا کافر به د مسلمانانو عادات او خوی بی معلوم کو، کافر بدل تراتل مسلمانانو ځکه صلح وشوه. د مسلمان اخلاق غي د نږدې نه ولیدل، د مسلمانانو قران د نږدې نه واورید، د پیغمبر علیه السلام حالات به د نږدې نه ولیدل. دلادل به خدای پاک مسلمان اول، ځکه جنگ کې خو یو بل سره لیدې نشو، یو بل مخې لورتلی شو. نبی علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته لاړ، یو بل صحابي دی حضرت ابو بصیر رضی الله تعالی عنه اپا من دراغ مدینه منوره ته کېناس. نبی علیہ السلام ته وی د خدای رسوله وی ما خو ځان د کافرو نه اخلاص کول او تختیدم. پیغمبر علیہ السلام وی ډیره خلک کېناس، چې کېناس یو 2 کافران ورپسې رااله توره په لاس. وی مونږ د مکه کافرانو را لګري خپل مشرانو، او مونږ ته ویلي دي چې زمونږ یو سړی تعالی را تختیدل دي، او تا مونږ سره دا شرط لګولې دي چې که زمونږ یو کس راو تختي نو مونږ له به راکې، نو دا سړی دې مونږ له راکړه چې مونږ یې ځان سره بوځو. پیغمبر علیه السلام به بالکل ما وعده کړې ده او زه به یې درکوم. هغه هم ورته واپس کړ. هغه هم ډېرې چغې والې ده خدای رسوله ما واپس ورکړې، خو وجنې مې ولې ما واپس ورکړې؟ وایي ما شرط لګولې دی، ما وعده کړې ده، زه چې کومه وعده وکړم د وعدې خلاف ورزي نه کوم. خدای پاک به تعالی هم لاره وباسي، لار به درته کوله وکړي. دی یې ورکړه چې په لاره یې بوته نو د کافرانو سره دواړو سره تورې دي، یو ځای کې کجورې مجورې خوړی. حضرت ابو بصیر رضی الله عنه تش تور دی، ایو کافر ته وایي وی ملګري ډېره خشته توره دی نه ده، نو چې چا تورې صفت وکړي نو هغه لږ په جوش کې راشي، ډېره اعلی توره دی نه ده، داسې خلخل دی. هغه ورته وایي وی په دې ما د ډېرو کافرانو د ډېرو خلکو نه سټونه والي، وګوره که نه لاس کې یې دله ورکړه. وی ته خو یې وګوره چې د لاس کې واخېسته هم په هغه د پاسه یې وکته، اوچته یې کړه، هغه یې راوبرول او سر یې دی خوا کړه، ودرېږه چې پته یې تجربه وکړم چې ښه ده که بد ده. اوس هغه بل ملګري چې پوه شو چې د ما نه خو یو مړ کړه، نو بس هغه هم خپلې 2 پردی منډه یې کړه، غره غره مدینې منورې ته دی ورپسې دی. اوس هلته مخکې دی ګوره کافر کړني په مسلمان کړي، یعنې ده سره هم توره ده او هغه سره هم توره ده، نو هلکه ودرېږه ورته که نه توره تا سره هم ده توره ده سره هم ده، سره مقابله به وکړې. نه مسلمان ورپسې دی او کافر ته منډې وایي تختي، هغه تختې ته مدینې منورې ته چې راغی. نبي علیه السلام په مسجد نبوي کې ناست چې ویې کتل، وی دا سړی یارې راغشتی دی، وایي هر څه چل چې دی خو یارې راغشتی دی. چې راغی پیغمبر اسلام ته وایي د خدای رسول هغه یو خو یې راله مړ کړه او ما هم ووجني، دغه دی راپسې راغی راورسېد. حضرت ابو بصیر رضی الله عنه سره توره په لاس کې ده، وایي د خدای رسول یو خو مې ورته فیصله کړه، وایي دا بل هم راته پرېږده. وایي کښېنه د الله بنده دې ځای سړی دې مړ کړه، اوس به څه کېږي؟ دی ورته وایي ښه دی راسره اوس ولېږه، زما خو یې ملګری مړ کړه، او که زه مکې مکرمې ته لاړ شم یوازې نو بیا به کافر به زمونږ مشران به سخت غوسه بیا به راسره نور ملګري رالیږي، نو مهرباني وکړه دې راسره اوس ته ولېږه. نبي علیه السلام ته وایي پیغمبر علیه السلام ورته دغه دې بویه ده که نه، دوی سره ولېږم بویه ده، نه نه وایي زه خو یوازې نه شم بوتلی، اوس ما پې برابر دی، خپل ملګري ورسره که چې ما سره یې بوځي. ابو بصیر رضی الله عنه وایي د خدای رسوله تا خپل شرط پوره کړه، زه دې ورکړم، دا خو زما کمال و چې ما ځان را خلاص کړه، ما به اوس نه ورکې. حضور پاک وفرمایل ویل امه مسعر حرب، وی دې جنگ ګرموي دا صحابي. اوس زمونږ او د کافرو منځ کې صلح وشوه، دې لانجه خرابوي. وی څوک شته نه چې دې پوه کړي. یو صحابي ځان لکه دې خو راشه ابو بصیر وی د خدای بنده مونږ له سره راتښتې چې د بل خوا تخته که نه. نبي علیه السلام خدای اوس ورکوي پرېږدي دې نه، لکه صلح نبي اسلام خپل عهد کړی دی، معاهده کړې ده او د کافرو سره جوړه کړې ده، دا خامخا ورکوي. اوس خدای پکې سړی مړ کړه. اسرونو تاسو نه تپوس کوم که د دې زمانې مسلمان اوسه به وي ښه، زما نه مسلمان سره ځای شته، نه مې پیغمبر علیه السلام سره ځای شته، او ما زه مسلمان یم او بیا مې ورکوي، نو ایمان به یې پرېښی او که به یې نه و پرېښی، چې په دې ایمان څه کوم؟ نبی علیه السلام سره مې ځای نشته، مسلمان سره مې ځای نشته او ما بیا ورکوي، لرې که په دې ایمان څه کوم؟ لیکن هغه د صحابه کرامو ایمان ورو، هغه مضبوط ایمان و، کلک ایمان و، هغه په دې خبرو نه وته، بالکل پاسېد او د دریاب غاړې ته وتښتېد، د دریاب په غاړه باندې دیره شو. هغه ابو جندل رضی الله عنه چې کله خبر شو هغه هم راوتښتېد دله لاړ،
او چې کم مسلمان کافر به مسلمانې ده نو نیغه منډه به واله او دوی له به تښتېده. خدای پاک دې هلته د مسلمانانو یو وړه غوندې ډله جوړه کړه، یو څو کسان چې کم به کافر مسلمان شو دوی له به تښتېده. یو ډله جوړه شوه د مکې د کافرانو چې کومه قافله به شام ته تله یا به واپس راتله، دوی به پې د پاسه حملې کولې، د هغې تجارتي لاره یې بنده کړه. یو طرف نه به پې حمله کېدله، بل طرف نه حمله کېده. او د دوی خوراک به سرونو، دوی دغه ځای به د اونو پاڼې خوړئ او دا کبل او دا درګونه دا به یې راشکول او دا به یې خوړل، په دې به یې خپل ګوزی اوقات کو. او د اونو لاندې ډېره اوسه جونګړه اوسه سپر او کوټه هم نه وه، په هغې به یې خپله ګزاره سره کوله. سخت جون به یې تېروه غریبانانو، د اونو لاندې د سړي شپه مې او د سړي ورځې مې باران ته هم پراتي او نور ته هم پراتي او سیلی او ګلی ته هم پراتي، او خوراک کبل او د اونو پاڼې او دا څیزونه به یې خوړل، او بستره مو سره نه په خاورو د پاسه به غریبانانو د کېدل، خو ایمان یې په خپل موټي کې او په خپل لاس کې کلک نیولی. کافر په لاره نشي تللی، زمونږ کومه تجارتي قافله چې شام ته ځي یا واپس راځي دوی په حملې کوي. خدای دپاره دا راوغواړه، شرط مونږ په خپله ختم کړه، مونږ له یې مه راکوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خط ولیک، د دې مشر دغه ابو بصیر رضی الله عنه د هغه په نوم، او په هغې کې ورته سلام لیکلی او سلام نه پسې دا لیکلی چې ای زما مسلمان ورور ابو بصیره، تا او ستا ملګرو ډېره لویه سختي د اسلام دپاره برداشت کړه، لوږې او تندې او نار هم برداشت کړئ، ګرمي او یخني هم برداشت کړه. خدای پاک به د دې تاسو له ډېر لوی اجر درکړي. کافرو دا شرط په خپله ختم کړه، او زما د طرف نه تا ته دا اعلان او دا حکم دی چې زما خط ته رورسي فوراً سره د خپلو ملګرو مدینې منورې ته را روان شه. زه به د مدینې منورې نه بار سره د خپلو ملګرو ستا استقبال ته ولاړ یم. دا یو ډېر لوی اعزاز او اکرام دی. فوراً د ملګرو سره را روان شه، د مدینې منورې نه بار به زه سره د خپلو ملګرو ستا استقبال ته ولاړ یم. دا خط هغه صحابي په منډه ورسو ابو بصیر رضی الله عنه، لیکن دا خدای شان دی حضرت ابو بصیر رضی الله عنه بیمار پروت او په خاورو د پاسه پروت، په ځمکه په خاورو د پاسه پروت دی او بیمار پروت دی. ځکه هلته نه طبیب شته، نه ډاکټر شته، نه دارو، نه درمل شته، نه کوټه شته، په خاورو د پاسه پروت دی. چا ورته وی ابو بصیر مبارک دی شه، ابشر زیر قبول کا، د پیغمبر علیه السلام خط درته راورسېد او په هغې کې مونږ ته اجازت راکړه چې شاه به فوراً مدینې منورې ته را روان شي، او نبی علیه السلام به ستا او زمونږ استقبال ته ولاړ. حضرت ابو بصیر رضی الله عنه خط راواغېست او لاول یې ښکل کړ او بیا په دې خپلو سترګو د پاسه کېښود او یو ډېر لوی افسوس او ارمان یې وکړ. خدای پاک دې سر اوچت کوي، یا الله ما خو ایمان دې له نور وړه چې زه به د دریاب په غاړه مرم، ما خو دې له ایمان راوړه چې زه به د پیغمبر علیه السلام سره ډېره ملګرتیا وکړم، د هغه د جنډې لاندې به د جهادونه وکړم او د هغه د دشمن سره به ډېر لوی جهاد وکړم او زه به د کافر د لاسه شهادت ته رسېږم. ما خو دې له ایمان راوړه چې زه به د نبي علیه السلام خوا راټینګه کړم، هغه سره به ناسته وکړم، د هغه خدمت به وکړم، خو الله قسمت کې دې راله دا نه ولیکلې. خدای نه مې د پیغمبر علیه السلام خدمت وکړ، نه مې ورسره په یو سفر کې ملګرتیا وکړه، نه مې د هغه د جنډې لاندې جهاد وکړ، نه مې هغه پسې مونځ وکړ، نه مې د هغه خدمت وکړ. پیغمبر علیه السلام سره د خدای راله ناسته نصیب نه کړه، خو په دې د خدای لاک لاک الله ستا شکر ادا کوم چې آخر وخت کې د پیغمبر علیه السلام د خط سره خو مې ملاقات کېږي که نه. خدای په دې د شکریا ادا کوم چې آخر وخت کې مې د حضور پاک د مبارک خط سره خو ملاقات کېږي. ډېرې وجړل سره د خپلو ملګرو، خط یې راواغېست او په سترګو یې بیا کېښود او په خولې باندې شونک او ساعت یې وخت هغه وخت سره وفات شو. ملګرو ته یې وی زه خو د تلو نه یم، ما نه سا خېږي د ما ځن قدم دی، خو تاسو به مهرباني وکړئ فوراً به روان شئ، د نبي علیه السلام مخې له به لاړ شئ، استقبال به یې وکړئ او زما د دې خبرو اطلاع به ورله ورکړئ او زما د طرف نه به حضور پاک ته زما ډېر لوی سلام پېښ کړي. وفات شو. نو خبره مې دې پورې کوله چې ایمان او اسلام دغې ته وایي لکه صحابو له چې خدای کوم ایمان او کوم اسلام ورکړی، کلک غیرت او کلک ایمان دې ته وایي، نه پروای مال او نه پروای نفس، نه پروای اولاد او نه پروای بل د چا پروا به هم نه ساتې د خدای لپاره. نه مسلمان سره رشته او نه کافر سره رشته، ضاقت علیه الارض بما رحبت، ځمکه پې تنګه ده، هېڅ چا سره ځای نشته، لیکن ایمان یې په خپل لاس کلک نیولی دی، د ایمان پرېښودو والا نه دی. مسلمان دې ته وایي او د مسلمان غیرت دې ته وایي. ورونو پیغمبر علیه السلام د مکې د مشرکانو سره دا صلح وکړه، بېشک تاسو ته معلومه شو بالکل صلح وکړه، لیکن تاسو نه دا تپوس کوم چې دا صلح نبی علیه السلام د مکې د مشرکانو سره وکړه، دې دې له وکړه چې بل مسلمان سره به پې جنګ کوم، ما او تا به یو شو مسلمان به ووهو، دې لپاره صلح کړې وه.
د مکې مشرکانو سره چې نبی اسلام په حدیبیه کې کوم صلح وکړه د سره لپاره وکړه دې کړې وا چې مونږ او د مشرکان به یو ځای شو بل مسلمان به په ډبو دا صلح دې لپاره کړې ده نه بل اوس خو زموږ جرنیل صاحب بل خبره وکړه کنه هغه خو دې حدیبیه والا مثال ورکړ وی د پیغمبر علیه السلام په حدیبیه کې د مشرکانو سره صلح کړې ده نو کله د امریکای سره صلح وکم نه چل بوشي الله بدبخته هغه صلح دې لپاره وکړه چې د مسلمانانو د کافرانو منځ کې ډېر جنگونه وشو هغه شرطونه د مسلمانانو منل کېدل او د کافر منل کېدل دا جوړه خشيره اوس هم تعالی اختیار د مسلمان سره جوړه او امریکای سره مو کې هندستان سره مو کدا هندستان سره قریبي دشمن دی تا ته بالکل اجازه ته صلح وسره او جوړه وسره او چین دی خوا کې دشمن دی صلح وسره او روس دی خوا کې دشمن دی صلح وسره او ته اجازه ته او دې دشمن ته هندستان دی وسره جوړه او صلح وسره او په کومه طریقه چې وسره او لیکن صلح دې لپاره نه چې مسلمان به وي ته او امریکای سره صلح کې په دې خیال کې چې د افغانستان د مظلوم مسلمان به وي دا په کوم شریعت کې جایز دی ایمان دې ته وایي چې چا پروا به نه ساتي او ته لګیا چې یره زما جوهري ټیکنالوژي ته نقصان دی او زما د ملک خپل دفاع ته ضرورت دی افغانستان وروسته زما ملک مخکې دی خیر دی که مسلمان په وام خیر دی که دا غریب او دا بېکس او بېڅوک افغانستان په تباه کم او امریکا ورپسې راولم روح دا یاد وساتئ دا راته کلاو خبره کوم دا موږ مخکې اعلان کړی 13 جمعه زنوم ځکه زموږ مظاهره په پېښور کې دا مخکې اعلان دی د مسلمان او دا اوس هم اعلان دی د مسلمان چې امریکا د مسلمان کلک دشمن دی په ټوله دنیا کې د مسلمان دشمني شروع کړې ده په کل دنیا کې په فلسطین کې دا د مسلمانان تباه کړل برباد کړل او یو مسلمان دروازه په شلګونو مسلمانان وجل کېږي په فلسطین کې او اسرائیل وته کولاو پرې خېدي اسه دا ظلم نه دی دا زیاتې نه دی اقوام متحده او سلامتی کونسل دی او بل دی او دا غي فیصله ده یو سړی چې د دوه دشمنانو جوړه کوي نو چې د انصاف جوړه کوي د یو نه به موستوالي د بل نه به موستوالي دوه نه به غونډه کوي او چې یو نه واستوالي او بل ته پریری دا د انصاف جوړه ده شرم نه اقوام متحده او سلامتی کونسل دا فیصله کړی دا چې اسرائیل خیر دې کې ټم بم جوړي خیر دې کې میزایل جوړي خیر دې کې د بل چانه په بیالي خو فلسطین مسلمان سره ټوپک او تماچا مني دا ظلم نه چې له دې وتاو ته او شرمخ دې وته پرې خو دا په بوسنیا کې چې د دنیا مسلمانان د سربیانو له لاسه شهیدان شو او سرب له دوی وسله ورکړي او سلامتی کونسل فیصله کړی دا اقوام متحده فیصله کړی دا چې مسلمان ته وسله نه ورکړي دا څنګه اقوام متحده دي زه خو د خپل ته حیران یم شق غردو په اقوام متحده توبه دې وباسه اقوام متحده کاغذونه غونډو شلوا دې ته موږ داسې اقوام متحده دي د مسلمان غم نشته د کافر غم شته په عراق کې د مسلمانان تباہ کړو د امریکای د بمبار جزونه دي او ورسته د باغی بمباری کړو د مسلمانانو شهیدان کړل خدای شهیدان کړل ماشومان شهیدان کړل دا دهشتګردي دا کړو کنه دا ظلم دی او که دا ظلم نه دی دا غي غم نشته عراق کې مسلمان برباد کړ په بوسنیا کې مسلمان برباد کړ په فلسطین کې مسلمانان برباد کړ دا دهشتګردي نه ده او کستا په ملک کې او مستاد ملک خلق استا بیړه غرق کړه او ته تباہ کړې نو دا دهشتګردي ده دا یاد ساته موږ مخکې اعلان کړ اوس هم ورته وو چې دا يهودو کړی دي د مسلمان د والو د پاره او نن اخبار وګوره امریکای غون د ټیزل قوم په مقدس مقبل نشته کافر ډیر بے غیرت لري تاسو نه لیدل دا ابو بصری په واقع کې الګه خطوره تاسو هم د خطوره د سرم ده په اون په کلی کې رحمان حسن ملک خدای پاک دیو بخي هغه یو خبره کوله عجیبه خبره به کوله ملک رحمان حسن خدای دیو بخي هغه یو خبره کوله هغه به وی چې یو نه تخت نه ودنه غد لبل نشته او چې دوه تو درېږي نه دنه غد دوس بل نشته وای دا یو نه تخت نه او دوه تو درېږي نه نو الګه خو هغه یو دی تم یوي تاسو هم تر هغه تخت دې سره پاره دا د مسلمان روب دی او د کافر پړه کې یاره دغه د جلسې او جلوسونو پسې وتل علماء کرام میدان ته وتل عوام میدان ته وتل نن دومره مضبوط تیز واچو چې دغه غرض د دنیا ګډ ګډ تا ورسېد کوله اعلان یو کو یاره وی په سامو سره پوری زموږ څه ثبوت پیدا نشو او ثبوت نشته او په الحال لازم د حمله کولو سره ادم نشته او موږ اوسه پوری حمله کوو نه ته کول نه شي ته د خدای د طاقت مقابله کول نه شي الله غزا ته چې د ابراهیم لخر په بابل په تو تکر او تباہ برباد کړ ته زما ملک ته د دنیا میزایل نشي رسېده تعالی خدای د خپل جزنه میزایل جوړ کوته په پاسه واله او دومره د لملکل چې داغه د غونډولو چلم دل نه درځي څومره مړي چې د امریکای په دغه کې پراته دي چل نه ورته چې خپل مړي د څنګه راو باسو دا د امریکای غ سپر طاقت او د خدای طاقت مقابله کې سپر نه دي سپر دي سپر تاسو ثبوت نشتا امیر المؤمنین خوار درته وي ته ثبوت راوړه کدا کار اسامه کړي زی لاس کې نيسه مطالعه درکو بالکل کدا زموږ افغانستان بل چا کړي بالکل د دهشتګردۍ مونږه مخالف یو څنګه زما په وطن کې بمون خلاصيږي او زما په وطن کې مسلمان مري نو په دې بمون خپکیږي کبه په نه خپکیږي
دارنګ په بل ملک کې ک امریکا او ک لندن او قبل د پاره کې بمونه خلاصيږي او دهشتګردي پکې کېږي په دې مونږ په خپایو ټیک تا په یو نسبت خو به خوشاله چې خدای د امریکا له صدا ورکړه لیکن د دهشتګردي بشکا ټول مسلمانان مخالف دي اسلام د امن او د سلامتی دین دی هغه د دهشتګردي دین نه دی دهشتګر خو ته چې دهشتګردي کې دا د مسلمانانو هغه قوت او غلبه دومره خدای پاک پیدا کړ چې د خپل عزم او د خپل اراده نه خدای پاک رستو کو او پاکستان والا ګیله زمونږ د هغوی نشته د خپل ملک نم ګیله ده او بل تقریر کو د خلکو دماغ گمراه کړل وی نبی اعظم صلی الله علیه وسلم وی خپل ملک بچکول پکار دی وی دی راځي دی انډیا والا دی ورکی ځکه نو انډیا دا ورکی کنه چې صرف عوام مخالف دي نو او یاري نو که پاکستان حکومت مخالف شو سبق کول او مونږ بچغه والے چې ګورې دي سړي مو ورکوي زه کدی دی راوستو اډه دی ولا ورته دا بابا ور بیا باسي څوک خلیج کې خپې خخې کړی چاله د خو چل وردی او بیا پښتون له خو پکار دي چې پښتون خود امریکای زم پکا خو باندې وچی پښتون لري پکا چې بالکل د حکومت د دې حکومت د دې خبره حمایت په کومه خپل پښتون بکای دا پښتون نو چې انګريزي د وطن نشړل دي کني دي شړلې دې پښتون شړلې او تبیا وې دا بعض خلک دا چغم وای یرا وې نه نوې د جنرال مشرف فیصله وې ډیره خدا وای وردی کی ولاړه او زید مولا ورکی او دهشتګردی دی ختمه کی هغه انګريز تستا مشر او زما مشر او دی پښتون او دی مولا په شریک شړلې دي ناغه بیا دی وطن تراولې دا پریت قدم او که یو ځل دی بیا راغی او دا بهیره درنونی ولا او دا جزیره درنونی ولی دی به باسي سین اوس د سره طاقت چې ځان ته اخلاص کوي بیا به دی وباسي راجا داهر دلته خدا پسن کې یو مسلمان خدا داغه اسمت تلاش واچو ستا پسن کې راجا داهر د یو مسلمان خدي عزت تلاش واچو محمد بن قاسم دا غدن را خوشی شو او الا صبر شو چې غون سند په قبضه کې واغشت او راجا داهر له شکست ورکړ دا ور تاریخ کې ده چې تر افغانستان په مزدو مسلمان ننګو نه کې ستاد غ میزایل نه پیدا شو ستاد اټم نه پیدا شو ستاد جوهري هتیار نه پیدا شو دا سره پر تعالی اټم بم جوړ کړی دا میزایل دی جوړ کړی دا به کم وخت په کار راولي اخره غ ټیم او وخت خو خایا چې ستاد مسلمان رور د لپاره په کار نشي استاد خپل ځان د لپاره په کار نشي کولو مشرف لپاره کارو جرنیل صاحب چې اعلان ورته کړی وي چې تراشه او د افغانستان خلاف ثبوت پیدا کړو اسامه خلاف بالکل ستا فوج تاجت نشتا ستا ټانک او ستا جست تاجت نشتا زری مرګري مسامد د پلک نشي دا به غیرت خبره خوان نه کوي عوامو کې د غیرت دی ویزه سپا سالارې ما او زوی د قوم سپ مې سپا سالارې قبوز دل سپا سالارې یاره در کې موجود د امریکای نو یاره دی اوس د عوامو نه در کې یاره رااله خپل دین د خپل خبره نو سرستو دی یو وخت یو سوی بل وخت بل سوی خدای پاک دې په مونږ کې کلک ایمان پیدا کړي خدای دې مونږ کې کلک طاقت پیدا کړي نن هغه وخت دی نو د قیامت پر ورځ باندې دا خبره ما وګورو تو سره د قیامت پر ورځ د اسامه بلاسي او د ټول مسلمان گریوان وي دې مشرانو گریوان وي د خدای دربار کې ته خدای ما خدای امریکای دشمنی په دې وجه کړې و چې دې استاد د پیغمبر دې وطن ته د پلیت قدم راغلی دی نبی علیہ السلام فرمای اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب ويهود وسایان د جزيره العرب نه وباسه اخو دا وای کنه چې امریکا ولې عربو تراغلی دا دیوزی د پیغمبر د خبره لپاره لګیا دی او خپل ځان اورته غورځاو ځان بالکل د امریکای مخالفت ته ودرو خدای دا اعلان مې لګولو زما په دنیا کې په یو حکومت یو مسلمان سره خدای زینو څنګه په ابو بصیر باندې زمکه تنګوا خو اخو لا بیا نبی علیہ السلام شرط لګولو دلته خو چا شرط نه لګولې او نه چا پیغمبر جوړیږي چې هغه کافر سره شرط ولګي یو مسلمان سره مې خدای زینو یو مزد پاکستان سره نه بنگلاديش سره نه بل سره نه بل سره د قیامت پر ورځ بداو دا اسامه به یو د مسلمانانو گریوان وي ډېر خلک وي وردی کی ولا کنه وي اسامه دی ولا ورکی کنه ولی د اسامه دا ناره لګي چې جزيره العرب مکه او مکرمه او مدینه منوره او دغه ګردونواخ کې د پلیت کافر نه ګرځي دی باندې د امریکای دشمن دا خو خدای پاک د امریکای لپاره دستور یو ناصر جوړ کړی دا غلوی سپر طاقت دی اسامه مقابله نشي کول دا غلوی سپر طاقت دی او بیکس او بیسوک مسلمان ملک د افغانستان مقابله نشي کول نو که افغانستان او خپل پاکستان او خپل سرګ سره کړی د پاکستان بسوک انډیا د زیور کیسه پکمه باندې حمله کوي د پاکستان د حدودونو بغیر د افغانستان حمله کوي پکم تر باندې حمله کوي لکه ودان کلک کا دغه اقدس دغه سود په پیسو متیا دیو کا د ولبلنګ او د ایمف او د امریکای د سود په پیسو متیا دیو کا کلک زم جرأت پکې نشته دا وته وایا چې بالکل قطعا او یقینا زه د خپل مسلمان رو افغانستان په مقابله کې ستاسو حمایت نشم کولی تو په ما قرضه باندې چې څومره در باندې قرض دې دین انکار کوم دار نه در کوم لا لاس د اخلاص ستاسو خپل برازي او سبو کې ریشډولینګ هغه خپل چې کم قرضه هغه د لاسو کارو نه رستو کوي او سود در سود بدن علي ریشډول باندې پوهیږي کنه دغه وته او قرضه وته معاف کول نشته لاسو کارو لپاره به نه غواړم لیکن سود در سود بدر نه غواړم
سود در سود دا چې 10 روپے اوس سود کیږي نو یو کال پس به 10 راکې، بل کال پس به 10 راکې، بل کال پس به 40 راکې. اوس چې یو رب قرض ده نو کال پس به 2 ربای، 10 کال پس به 10 به قرض راکې. دې ته ریشډونګ وي. تاسو کې دي وکیلانو دا خو ملک نورم غر کې دا یاره خو سبب یا زمو یعنی ملک پېښ او دوی پېښ. خدای زمون په زړونو کې د ایمان او د اسلام طاقت پیدا کړو. او دا یو خبره ده، شکر دې پرې مون خوشاله یو. زمونږ د لیډران خدا خو به خوند دي دا بعضي لیکن عوامو کې شکر دې دین جذبه شته. دې باندې مون فخر کوو چې د ایمان یا د اسلام یا د خدای یا د قران یا د مسلمان متعلق څه خبره وشي، یره د پاکستان عوام بیا د خدای لپاره میدان توزیع ان شاء الله. او تاسو ته سم دا وایم چې کوم د امریکای خلاف یا د يهودو خلاف د دې خلکو خلاف جلسه وي یا جلوس وي، کلک داغه میدان توزیع. هیڅ چیز پروا مه ساتئ او د الله پروا ساتئ. خدای به ان شاء الله بری درکړي. یو مقبره کې کور جوړول څنګه دي چې قبرونه اوار شوي وي او یا معمولی نخي وي؟ نه، بالکل مقبره استعمال ناروا دي. مقبره کې کور جوړول په مقبره کې ځان لا مستقل د سکونت یعنی وقف مقبره ده او دې کې کورونه جوړول او دا قبضه کول دا بالکل ګناه دي. که قبر پکې وي او که پکې نه په مقبره کې کورونه جوړول او مقبره په خپل قبضه کې راوستل دا ګناه دي بالکل. او چا چې د مقبره ګوره خیال هم نه ساتلی هم خدای غرق کړي. بعضې خلک مقبرې رونیسي او خرڅوي او په هغې پیسې اخلي، دا هم ډېره لویه ګناه ده. د منځګزار مخې ته څومره تلو کې فاصله جایز ده. خبره دا درونو چې کوم ځای یو سړی مونځ کوي هغه له خدا دې چې ځان ته ستره کېږي، ستره یو ډکې دې ښخ کړي، یو کونټی دې ښخ کړي، یا که ډکې او کونټی نه یو کرخلې ځان ته داسې د محراب په شکل کې کېږي، کرخلې ته وکړي ځان ته. دا د طریقه شوه. او که بل سړی د مخې ته تېرېږي نو دې به دونه فاصله کې تېرېږي چې دا منځګزار مونځ کوي او سجدې دې ته ګوري او بیا هم د نظر لاندې کوم علاقه راځي. تقریبا 3 غزه یا 4 غزه، بعضې فقهاو 3 غزه ویلي دي، دومره کې نږدې ورته مه ده. او که بیا ته لرې ځې نو خیر دی، یا که دې ښکته ولاړ ته دې اوچت ځې خیر دی، یا که دې اوچت ولاړ ته دې ښکته ځې نو بیا هم بعضې علما د هغې د جواز قایل دي. صلات حاجت د مونځ طریقه خو په احادیثو کې شته دی. 2 رکعته مونځ به وکړه، د احادیث یو دعا ده هغه به ولولې. او که د عربۍ دعا نه شي ویلې نو صرف 2 رکعته مونځ وکړه د حاجت په نیت چې خدای زما د حاجت ته پوره کړي. او د مانځه نه پس د خدای حمد ووایه، په پیغمبر علیه السلام درود شریف ووایه او بیا خپله پښتو کې دعا وغواړه. اخره کې بیا په نبي علیه السلام درود ووایه، خدای پاک به دعا قبولوي. بس د صلات حاجت دا اسانه طریقه ده. د عربۍ دعا شرط نه دی. 2 رکعته مونځ په دې نیت چې خدای زما د فلان کې حاجت دی او الله دې راله پوره کړي. او د مانځه نه پس د خدای حمد، په پیغمبر علیه السلام درود شریف، بیا خپل حاجت وغواړه او د هغې نه پس بیا درود ووایه، دعا وکړه. او دلته یو مریض دی د جمع دعا غواړي، دعا وکړئ مولانا جناب رب العالمین زمونږ ټول مریضان چې څومره دي ته وله شفا ورکړي. ټول په مخکې افغانستان ته دعا وکړئ چې خدای د افغانستان امداد وکړي. د دنیا چې څومره کافران دي دعا ورته وکړئ چې خدای پاک کې مسلمانان کې، او که اسلام په قسمت کې نه خدای په خپل قهر تباہ او برباد کړي. څومره مسلمانان دي الله ته امداد وکړي. د پاکستان د مسلمانانو امداد وکړي او دغه رنګې د افغانستان د مسلمانانو امداد وکړي. الله چې څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، څوک قرضداران یې د قرض نه اخلاص کړي. زمونږ د زولن لالا دي خور وفات شوی وه، هغوی ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات شوي دي رب العالمین ټولو مردگانو مغفرت نصیب کړي. د آخرت دا لوی سفر یې د خوشحالۍ وګرځولی کړي. او چې څوک مریضان دي د محله کې بعضې کسان بیماران دي، دعا کوي چې الله تعالی ولې شفا نصیب وګرځولی. الله یې زموږ جسماني او روحاني دواړه شفا نصیب کړي. خدای زموږ د ایمان قوت او طاقت پیدا کړي. الله یې زموږ د اسلام طاقت پیدا کړي. او خدای زموږ د کافرانو د ظلم او د زیاتونو محفوظ وساتلی کړي. نومي مسلمان خدای د امریکې او د نورو کافرانو د ظلم نه الله محفوظ وساتلی کړي. خدای کافران یو بل کې واچي. او چې دا کوم اوس د اسامه په اړه کې لګیا دی او د دنیا چې کوم مجاهدین مسلمانان دي د هغې د نیولو کوشش کوي، نو خدای پاک دې د هغې محفوظ وساتلی کړي. او چې کوم د کافرانو مرستیال خلک دي او د هغې ملګرتیا کوي، خدای دې ولې امریکې ته بوځي، موږ دې خدای خلاص کړي. اخر وخت کې الله زموږ په خولې دا قریبا نصیب کړي.